نو زه غواړم د ځوانانو ته یو څو خبرې د رجال الفکر والدعوه په اړه وکړم. انسان عالم صغیر ده، یعنی انسان الله داسې یو جامع پیدا کړی، دومره کمال په انسان کې شته. زمونږ په شافعي علماو کې یو عالم تېر سوی د علامه بیضاوي ورته وایي، په قرآن تفسیر کړی، په دې مقدمه د خپل تفسیر کې وایي انسان عالم صغیر ده. کم شیان چې په عالم کبیر کې شته ده په ټوله دنیا کې په انسان کې شته. دې باندې بیضاوي یو لوی بحث کوي، دا ډېر نه اوږدوم. الله عز وجل چې قرآن راولیږه د مکې مشرکان یا ټول عرب د جهل په دومره تیارکیو کې پراته ول چې لا یې خط نه پیژانده. په انسان باندې داسې مرحلې راغلي چې انسان د خپل زړه یا په خپل بدن کې چې کم کمالات لري چې انسان یې باندې راباسي، یا به په زبر راباسي یا په قلم باندې. نو هغه زمانه کې لوی لوی شاعران او علما ول خپل د زړه کمالات په بدن کې کمالات به باندې راویستل، خو هغه کمالات تر خولې تړاو درلې چې وبه ویل سو لاړل به. خو دا چې راثبت سي او ولیکل سي وروستنیو نسلونو ته پاتې سي داسې نه سو کېدلی. الله عز وجل د قرآن په واسطه باندې عربو ته یو لوی انعام راوړ، ټوله جزیرة العرب ته. الله قرآن کې وایي وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبین، یو ښکاره ګمراهي او جهل کې ول. الله عز وجل هغه انسانانو نه که همغه زمانې نه مخکې د انسانانو ته علم ورزده کړل سوی وای، یو لوی کمال به پکې راغلی و. د انسان مثال داسې ده، چونکې فیضاني صاحب یو صوفي عالم هم تېر سوی ده. علامه عبدالوهاب شعراني رحمه الله په انوار القدسیې کې لیکي، وی انسان داسې مثال لري لکه زڼی غوندې، نوات دا د خرما ښایسته کو زړی غوندې داسې مثال لري. د خرما ښایسته کو زړی هلته پروت ده، په دې کې بالقوه ډېر لوی کمالات پراته دي، خو چې په مځکه پرته وي هېڅ شی هم نه ده. که ته دا راواخلې د علم زراعت د ماهرینو سره محاوره او مشوره وکړې، یا مثلا د مونږ په دې اسلامي نړۍ کې یو حنفي عالم تېر سوی عبدالغني نابلوسي فلسطینی ده، یو کتاب یې جوړ کړی الملاحه فی علم الفلاحه، عربي کې د ما سره خپله کتابخانه کې دا کتاب شته. ته چې نوی دا زڼی کرې غواړې چې هغه خرما خوندوره راسي، ډېره راسي، نو نوی د شاتو کې واچوه او څنګه یې کو څنګه یې کو چې د علمي زراعت مسئله ده. دا دې چې کله وکره او بیا د دې پالنه وکړې تر انتها پورې د دې تلقیح وکړې چې هره خرما ونې سره د هر څومره ونو سره څومره د ښځو دپاره نر پکار ده، تلقیح به په کومه طریقه کوي. د یو زړي نه په 10 کلونو کې یوه ونه مثلا جوړه شوله، دغه یوې ونې نه نور نیالګي واخله، په زرګونو او په میلیونونو نیالګي دا یو زړی کوي. بالقوه په د یو زړي کې دومره کمال شتون لري، خو دا په علم کیږي، دا په مهارت کیږي. دا وړتیا الله انسان کې اچولې، دغه وړتیاوې انسانانو کې شته لکه زړي کې چې شته، خو دغه وړتیا د دغسې خلکو هغه دعوت و فکر ته ضرورت لري چې دوی انسان د هغه زړیتوب نه، نو خو زڼی هلته پروت او 15 ورځې بعد 10 کاله بعد خرابېږي. خو هغه زڼی که یو ماهرو د فکر والا سړی راواخلي هغه وکري، داسې یو څوک به ترېنه جوړ شي، د یوې ونې د یو د خرما د زړي نه په زرګونو باغونه جوړیږي، بشریت و انسانیت ته یو لویه ګټه رسیږي. دا د انسان کمال ده. انسان کې دومره کمالات شته. ما مخکې انسان دا یو عالم صغیر ده چې څومره شی دنیا کې شته انسان کې شته، خو انسان څنګه وکړلی شي چې هغه شیان د انسان کې ور واچوي، تراوي باسي او انسان پرمختللی وګرځي. خو هغه د ویدو د مړه انسانانو وس نه ده، هغه د داسې انسانانو کار ده لکه دغسې چې رجال الفکر والدعوه د دې کسانو د ویده انسانانو کارونه نه دي. که انسان د داسې خلکو پیرواني ونه کړي، انسان په خپل ژوند کې د لویو انسانانو پیروي ونه کړي، هغه انسانان چې هغه د اسلام د دین مخکې دکتور صاحب ښه خبره وکړه، قرآن ډېر جامع کتاب ده. قرآن چا ویلی نه ده، قرآن کې چې څه وغواړي هغه په قرآن کې ستا ده. علماو تر حده ډېر خدمت کړی، خو دا مونږ ویده یو. مونږ په عربي کې طفیلي ورته وایو. طفیلي هغه چا ته وایي نابللی،
یو چیرته واده وي میلمستیا وي او چا را بللی نه وي دی خپله راسي دې ته موږ طفیلي وایو. خطیب بغدادي یو کتاب هم پرې جوړ کړی دی، کتاب التدفیل، ډېرې نادرې ذکر کوي. یو طفیلي مړ کېده د ده دا عادت و د هر چا واده او خیرات په خپل سر به ورتله. نو چې دی مریض سو مړ کېده نو هغه ورته ویلې دی بچی چې ما ته خو یو نصیحت وکړه. وی بچی نصیحت خو دا ده کله چې ته خیرات ته راغلی نو تا نه به مخکې خلک راغلي، ته خو را بلل سوی نه. نو د یو سړي شاته به کښېنې، د سب کې به شاته کښېنې. چې کښېناستې نو هغه د شا والا سړی به داسې په دا زنګانه ووهې، ورته به یې معافي غواړمه خیر د هغه سوی خو به نه. نو انسان الله ډېر عجیب پیدا کړی ده. دا طفیلي هم خپل مهارت زده کړی ده. نو چې ته پې شاته ولګېږي نو ورته به یې ډېره بښنه غواړم معافي وکړه، تکلیف کړی خو به مې نه. نو هغه به پوه سي چې دی خو شاته ناسته تا ته به په هغه باندې په دې توشکه جای درکړي، نیغ به ورسره کښېنې. چې کښېناستلي ورسره نو بس بیا به ډوډۍ چې راوړل سي نو ته زه تشلمېږم داسې دی په تنګ غوندې که نو ډوډۍ به ټوله ته وخوري. نو که د داسې انسانانو پیروي کوې نو په ژوند کې به د ټول عمر محتاج و ګدایګر او داسې څوک وګرځوي چې ټول ژوند کې به محتاج یې. داسې انسانان هم شته، انسان کې ټولې وړتیاوې شته. که د طفیلي په نقش قدم روان سي نو د طفیلي بچی به یې بیا هم په جامعه کې ژوند کولی سي، خو چې د کمال سړی نه یې. علما کتابونو کې لیکي یو وخت کې یو سړي 2 غویان درلودل او په دې غویانو باندې د سړي قلبه کوله، ستړی و ګرمي وله، قلبه یې کوله. موچ راغی او د دې غویي په ښکر باندې کېناسته نو قلبه خلاصه شوله. کور کې یو بل موچو نو دوی موچ ته یې ویلې وي چېرته تللی ولې؟ وایي ډېر ستړی سومه نن مې قلبه کوله. کله چې انسان بهمته انسان وي د داسې چا رهبري ور د غاړې سي ستړي سړي و قلبې کوله منسوبوي ځان ته. بیا بل موچ ته چې کور ته ورغی وي څه دې کول؟ ده خو د غویي په ښکر مزې کړي دي. وي ما هلته قلبه مو کوله، نن مو پټی قلبه که. نو موچه تا چې شی کړي دي. نو انسانان په خپل ژوند کې ځکه ما مخکې انسان کې وړتیاوې شته، داسې انسانان هم تربیت کېږي چې د بل چا موږ په دې ادبیاتو کې علما هم شته. موږ په ادبیاتو کې علم بلاغت کې یو بحث کوو، سرقات الشعريه ورته وایو، د غلا شعرونه، شعر د بل چا وي او هغه ته راواخله د خپل. موږ په دې علم کې یو بحث کوو اقتباس ورته وایي، د بل چا کلام د خپل کلام جز ګرځول. نو دغه کې د سرقات الشعريه هم بحث ده. پردی شعر وي ځان ته یې منسوب کې، پردی افتکار وي ځان ته یې منسوب کې. نو انسانان داسې هم تربیت کېږي، انسانان داسې هم تربیت کېږي چې انسان ژوند د انسان هره زمانه کې انسانان بېلابېلو شیانو ته ضرورت لري. موږ په اسلامي نړۍ کې یو لوی صوفي تېر سوی علامه ابن العربي، د باندې د ډېرو علماو د کفر فتواوې کړي دي، ښه علماو. علامه شیخ الاسلام وایي، علامه شیخ الاسلام ابن تیمیه وایي ما چې د ده فتوحات مکیه وکتله وایي ما ویلې چې ډېر لوی عالم ده، خو چې فصوص مې وکته وي د کفر دا د دوی خپل کار ده د علماو، خو اصل کې د ده په کتابونو څوک نه پوهېږي. ده په خپل کتاب کې یوه خبره کړې فتوحات مکیه کې، دی وایي کله چې الله نفس پیدا کړو وی نفس ورته ویلې که انسان تربیې ته ضرورت لري، انسان ته د نفس ته الله ویلې من انا، زه څوک یم؟ وی دا نفس ورته ویلې فمن انا، نو بیا زه څوک یم؟ هومره غرور پکې و نفس کې، په نفس کې دومره غرور الله چې پیدا کړو ورته ویلې من انا، زه څوک یم؟ نو دا نفس ورته وی فمن انا، نو زه څوک یم؟ الله ملایکو ته ویلې وی دا په لوږې په هغه حوض د لوږې کې واچوئ، 4 زره کالې په ده لوږه تېره کړه. دی چې الله ملایکو ته ویلې راوی باسئ، الله ورته ویلې من انا انت ربي، ته مې رب یې. انسان تربیات کا، انسان چې ډېر موډن سي بیا خلک تېر نویر سي. د بادشاهي قانون هم ده، د موږ افغانستان کې دا 40 کاله خلک همدغه بادشاهیان دي او بس یې عزت خو که نه، که دوی ماړه سوي دي دی په لوږه باندې لږ امتحان کې یو 20 کاله بیا 20 کاله که ژوندي ول بیا به یې پاچایان کړو. ځکه انسان امتحان که چې مالدار سي نو د تا نفس غرور کبر وکړي. انسان تربیې ته ضرورت لري، تربیت یې کوي چې تا باندې لږ لوږه تېره سي، د ملت یتیم و غریب و د غریب د بچي د تحصیل و د علم معلومات ځان ته وکړي، تا ته به بیا معلومه سي چې څنګه ده. نو الله عز وجل دې موږ د نفسونو تربیت وکړي، مونږ کې د الله انسانیت راولي، الله دې مونږ نه انسانان کامل جوړ کړي. خبر ډېر نه اوږدوم، یو 2 لنډې نورې خبرې م کومه. علما لیکي کتابونو کې و یو وخت کې ځکه اکثره مثالونه وایم چې
لږ عام فهم وي. زموږ د اسلامي علماو وایي یو وخت کې یو سړی راغی، بادشاه لور یې وغوښتله. د بادشاه لور ته یې ویلي وي واده را سره وکړه. نو بادشاه خبر ورلېږي وي 1000 جوهرې به راوړې، 100 جوهرې، هره جوهره د 10,000 دینارو قیمت لري. نو دا هلک پوښتنه وکړلې وي دا جوهرې چیرته پیدا کیږي؟ وي دا په بحر الظلمات کې، په اتلانتیک سمندر کې پیدا کیږي. علامه شعراني وایي وی دا سړی لاړو ځان سره یو لوښی واخیسته او دریاب ته ورغی، د اوبه یې راخیستلې هلته یې تویولې چې دا اوبه وچیسي او بیا زه. نو بادشاه خبر سو چې څومره لوړ همت انسان ده. هغه لوړ همت ته خبر راولېږه، وی راسه زه تا ته خپله لور در کوم، 1 روپۍ هم نه درنه غواړم. وجعلتک وزیرا معي، ته به د ما سره وزیر یې. ولې لوړ همت انسان و، داسې چا تربیت کړی و، د داسې لوړ همت تربیت شده و، د لوړ کمال چښتن